عزیزانو دا خبره ما تاسو ته کړې ده. یو بزرګ ته یو ورځ شیطان راغی. نو بزرګ ورته وی چې یو مسله راته وکړه. نو شیطان ورته وی چې بزرګا زما مسلې خو تا ته پته ده چې زه خو د ګمراهۍ مسلې کوم چې خلک ګمراه شي. بزرګ ورته وی چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الله چې چاته هدایت وکړي هغه شیطان نشي ګمراه کولی، او چې الله څوک ګمراه کړي هغه شیطان نشي په لاره کولی. نو زما عقیده دا ده چې زه الله ما ته هدایت کړی دی، ته ما ګمراه کولی نشي په خپلو مسلو. خو نن مې شوق دی چې د شیطان نه یو مسله واورم. هغه ورته وایي چې ښه ده زه به هم درته نن د ایمان په تقاضا صحیح خبره وکم. ته خو بزرګې پیرې خلق د لاسونه سپوي سجدې درته لګوي، خو یو ټکی مې واوره چې اسې نه چې د دې خلکو په لاسونو سپولو او په دې سجدو باندې ته چېرته غاوره نشي. بزرګا داسې چېرې ورملی چې زه که داسې دې وویلې چې زه نو داسې به شي لکه چې زه ما 6 لکه کاله خدای ته سجدې لګولې وي او یو ځل مې د الله په مخ کې زټکې وکړو. ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ما چې تا ته حکم وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه تا ولې ونه کړه؟ نو ما د هغې په جواب کې خدای ته وویل چې قال انا زه او ده ته سجده کوم. خلقتني من نار وخلقته من طين، زه دې د اور نه پیدا کړم چې پاک شی دی، دی دې د خټې نه پیدا کړی دی، نو زه ده ته سجده څنګه وکړم؟ وی چې د الله په مخ کې مې وویل چې انا، نو د انا ټکی د خدای ډېر بدي شي دا زه. نو الله راته په جواب کې څه وویل چې فاخرج منها فإنك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. اوه زما د رحمتونو نعمتونو نه تر قیامته پورې مې لعنتي او تباه کړې. نو بزرګا په یو ځټ کې باندې زما عمر لا بیړه تباه شوه. اسنه چې ته چېرته پر خپل شان او د عوامو په دې سجدو او لاسونو سپورې چېرته غاوره نشي. د غرور انجام د هر چا تاسو کتلی دی، که لږ سر در پوري او عقل وکوي او لږ فکر وکوي. چا چې غرور کړی دی عمر لا تباه شوی دی. نو زما عزیزانو د خدای سره روابط پیدا کړئ. خدای د دې کائنات خالق او مالک ومنئ او هر شی د الله وګڼئ. زمونږ هېڅ نشته، زمونږ ځان زمونږ نه دی. که ته وایې دا زوی زما دی، نه دا ستا نه دی، ته څوکیدار یې. یو سکند کې دا زوی د خدای اخیستلو غواړي تېره ایسارولی شي؟ دا لور زما ده؟ نه. دا ښځه زما ده؟ نه. دا ورور زما ده؟ نه. دا هر څه د خدای دي.
ستا ځان ستا دی نه، زما دا ځانم زما نه دی، دام د خدای دی. تاسو خیال راغی؟ نو دې وجنه غرور دا په دنیا کې تباہ کن شی دی. یوازې دنیا یې نه تباہ کوي، آخرت هم تباہ کوي، انجام هم تباہ کوي. بادشاہانو چې غرور کړی دی، ابرها د یمن گورنرو د مکی یو سړی تللی یمن ته، ابرها ویلي چې دا خلک مکی ته څه دپاره ځي؟ وی دا هلته یو کعبه ده او خلک ترېنه طواف کوي. وی چې حج مې وشو. څنګه کعبه ده؟ یو کوټه ده. وی دلته ښه اعلی کوټه د سنگ مرمرو جوړه کوي. سنگ مرمرو کوټه جوړه شوه، ګیر چاپېر ته ځای جوړ شو او په یمن کې اعلان شو چې مکې ته به هېڅوک هم نه ځي حج ته، دا کعبه د دې نه تاوېږي. د مکې سړی چې تلو هغه وایي چې بهره دې غرکشه هغه کعبه چې دا خو د خدای په حکم جوړه ده او دا کعبه تا جوړه کړه نو ښه ده. به د شپې تللی دی د ابرها په کعبه کې غول کړي دي، چې غولې پکې کړي دي. څوکیدارانو سهار چې انکواري وکړه چې دا خو بېګا پکې چا غول کړي. ابرها ته خبر لاړو چې ستا په کعبه کې خو چا غول کړي دي. انکواري شروع شوه. چې انکواري شروع شوه سړی بوټ راوویستو، چې راویستو چې جده کړي دي. ورته ولې؟ ویلې جی هغه په مکه کې کعبه چې ده هغې ته چې څوک کاږل ووري نو سر قلم کېږي. تا په دې کوټه باندې کعبه نامه ایښې وه، نو ما پکې بېګا غول ځکه وکړې چې ګورم چې ما سره څه کېږي، او ما سره یې څه ونه شو. نو دا کعبه نه ده، کعبه همغه ده چې کومه په مکه کې ده. ابرها په غوسه شو، ویل ښه ده، تر هغې به زه په ارام کښېنم چې ستا د خدای کعبه مې ورانه کړې نه وي. ستا د خدای کعبه مې څه کړي نه ورانه کړې نه. اتیان یې تیار کړه، اسونه، اتیان، فوج تیار کړه چې په مکه اټیک کوو. را روان شو. ابرها ورسره دی چې مکې ته راورسېده، یو میل لرې ډېره ولګوله او ټایم یې فکس کولو چې په دې ټایم به په کعبه د اتیان ورپرېږدي چې ورانه یې. د ابوطالب څه شی ونیو؟ د ابوطالب اوښان ونیو د ابرها فوجیان. ابوطالب ورغی ورپسې چې زما اوښان یې نیولي دي. هغه ورته ویل چې زه کعبې ورانولو ته راغلی یم، هغه تپوس نه کوې د اوښانو تپوس کوې؟ ورته ویل چې خبره دا ده جي چې د کوم شي مالک زه یم د هغې تپوس له زه رالم، او د کعبې مالک خدای دی، خدای پوهېږي او تپوس یې پوهېږي. نو چې ښه ورکړي دله اوښان اټې کې چې څه وخت کې په کعبه کولو او اتیان را روان شو. قرآن کې هره ورځ تاسو اورئ د امامانو نه چې الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آیت نګورئ چې څه کار وکړی الله ستا دا خاوندانو د اتیانو سره. دې ورسره وکړه. الم نجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل. ابابیل مرغانو ته حکم وشو چې پاس نه پې بمباري وکړي. مرغانو دوه کاڼي په پنجو کې او یو په مخوکه کې،
چې د پاسه رااله په کومه تی چې هغه دومره غوندې کاڼې راغورځوي دا تی په دې ملای راغورځوي او لاندې دومره غار پکې وکړي تمام مکیان تباه شو یو ابابیل ته حکم شوی چې ته به دا ابرهه ولې ابرهه چې دا منظر وکتو منډې کړي منډې د مخکې یو مارغه ورپسې یمن ته ورسېدو بادشاه سره کېناستو ویل ما سره خو داسې چلو څنګه چلو ویل مارغان د پاس نه رااله او دومره کاڼي ورسره وتیانې ټول تباه بادشاه ورته چې مارغانو څنګه تباه کړه اوس بادشاه هم دغه و که نه هڼو خیال دې راغی نو هڼو ورته وایي چې دغه ده مارغانو څنګه داسې کار اوس که تاسو دلته چاته ووایي که نه دلته یو لوی تیسمار خان یې څوک تیسمار خان پېژنئ دا مبلیل چې لاس کې ګرځوي تیسمار خان ته وایي چې یاره مارغه وویشتم او راکې سوریه وکړو ما دا پرېږده مارغه درکې څنګه سوریه وکړو وایي به داسې که نه نو بادشاه ورته وایي چې مارغان مارغه ورته پاس په روشندان کې ناست و چې دا کیسه مارغه چې گورنر داسې وکړه ویل دا دي بیا مارغان و چې ویل دا دي مارغه را پاسېدو هغه کاڼې د ابرهه په سر راوویشت چې راویشتو لاندې پکې دومره سوری و او د بادشاه په غېږ کې تباه نو الله څه وایي وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بمباري شروع کړه نو څه شی ته جوړ کړو فجعلهم كعصف مأكول اغاتیان او تمام انتظام داسې کړو لکه د غویانو په خپو کې چې ګیا پیمال شي تاسو پوه شئ قرآن گواه دی په دې خبره چې انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون دا قرآن او دا اسلام ما نازل کړی دی او د دې حفاظت به زه کوم نو کله چې سړي وي نو الله د خپل دین حفاظت په مارغانو کړی دی که نه دی کړی دی که نه زما عزیزانو بیا علماء او طالبان دا د الله د دین څوکیداران دي ٹھیک ده چې د کم مالک څوکیدار سره چیړو شي پوښتنه یې مونږ ته نه ده پوښتنه یې چاله پکار ده الله پوهېږي او د خپل څوکیدار پوښتنه پوهېږي خو د دې وجې نه یوسف علیه السلام یو سړی ساتلی و چې په دوره به دی روانو نو یو سړی به ښي طرف ته یو ګس طرف ته یو به آواز وکړو چې لمن الملک اليوم د قیامت په ورځ به آواز وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاه څوک دی د نن ورځې بادشاه څوک دی دا ټول بادشاهان د دنیا چې دي دا به سرنګون ولاړي نو بلې ملایکې به ورته آواز وکړي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاه هغه ذات دی چې نن ډېر په قهر حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به الله داسې په قهري داسې چې نه به وړاندې چېرته داسې په قهر شوي او نه به بیا داسې په قهر شي الله دې مساعد د خپل حبیب په خاطر نو یو سړي به دا آواز وکړو چې لمن الملک اليوم هسې نه چې در کې د دې بادشاه د مصر غرور راشي نه یو داسې ورځې ته تتلو والا دی چې هلته به سرنګون ولاړې او اوازونه به دا کېږي بل به آواز وکړو چې مغرور نه شو شاهان دیگر است غاوره کېږه ما د بادشاهانو بل بادشاه دی هغه بل بادشاه چې ته وخت کې وغواړي په امریکا یو جاد را غورځېدلی و 10 منزله او که 100 منزله بلډینګ یې ورته والی و صدر برش چې دی په خپل
کور کې تر اوسه پورې شپه نه کوي. خیال هم راغی نن د صدر بش منا دی او ټول ملکونه تیریږي. انشاءالله تاسو به ګورئ چې د دې دین به حافظ خدای دی او الله به امریکا نیست و نابود او تباه او برباد کړي. که تاسو وګورئ د دنیا دا چھت چې سړی جوړوي او نقش و نگار پکې وکړي نو دې دپاره چې دا چھت ښایسته ښکاري. نو ستوري الله فرمایي چې ما دې دپاره پیدا کړي دي چې ستاسو دا چھت پې ښایسته ښکاري. بل خاصیت پکې الله پاک دای خیر دی چې څومره د ځمکې نه راوتونکي اشیاء دي کاغه فصلونه دي کاغه میوې دي کاغه سبزیانې دي څومره اشیاء چې د دې ځمکې نه الله د انسان دپاره راوباسي. څومره اشیاء چې د ځمکې نه الله پاک د انسان دپاره راوباسي نو په دې ستورو کې الله دا اثر ایښی دی چې په هغه ټولو اشیاو کې خوند او مزه خوږوالی ترشوالی پیکوالی دا ټول پکې دا ستوري اچي. بل خاصیت پکې الله پاک دا ایښی ونه راوباسي د ځمکې نه بیا هغه ونه میوې ونیسي. اوس ته دې ونې ته وګوره چې لاندې نه بوټی را زرغون بیا یې په کال دوو کې لویه کړي بیا دې ونه کې دننه هغه انجینران چا کېنولي دي بیا د دې پاڼې څخه حیثیت دی چې د میوې نه اول پاڼې وکړي او بیا هغه پاڼو په سر کې شلتالو پیدا کی ام پیدا کی کیلا پیدا کی مالټا پیدا کی امرود پیدا کی. دا چا کړي؟ دا صرف او صرف دا الله ذات کړي بل څوک نشته. نه بل څوک دا کار کولی شي. نو د دې وجې نه هر وخت سوچ کوئ دې څیزونو ته چې چا دروغ ویلي دي نو الله د هغې متعلق فرمایي چې سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین. تاسو په دې ځمکه کې لږ وګرځئ او زما د فیصلو انکار چې چا کړی دی د هغې انجام وګورئ. بیا زما د قوت